السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګران دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ بایست. دوستانو، خدای دې وکړي چې په تیرو درسونو مو پوره سر خلاص سوي وي. نن راځو نوی درس اخو او د هغه ترڅنګ به تاسې د دې درس هم ډیر پریکټیس وکړئ، د تیر درس به هم ډیر پریکټیس وکړئ. هغه قاعدې، هغه نقطې چې موږ تاسو ته په تیرو درسونو کې تشریح کړي دي، هغه باید ستاسو سره ټول عمر په یاد وي. کله چې تاسو حسن خط ته کښېنئ، د هر حرف قاعده باید ستاسو یاد وي او پر خپل وخت پر خپل ځای باندې استعمال شي، نو ستاسو خط د غلطیو څخه راګرځي. نن راځو د سین میم یو بل ډول لیکو. په همدې شکل سره او یو قسمت یې هم په دې شکل سره، چون دا خط ډیر قوانین لري، تاسې باید هر قانون یې پر ځان باندې عملي کړئ. وروسته له هغه څخه بیا تاسې په نوموړي خط باندې شروع وکړئ. انشاءالله کوم مشکل نه درته پیښیږي. په همدې شکل سره چې دا قسمت یې باید یوه نقطه، دلته باید یوه نقطه ځای سي، او دغه رقم دا قسمت یې یوه نقطه څلوېښت ډېر، د میم دا قسمت یوه نقطه، او دا قسمت یې د دې قسمت سره باید مساوي. په همدې شکل سره دوستانو راځو د سین او نون مرکبات. او دغه رقم د سین واو مرکبه. په همدې شکل سره دغه رقم د سین ه، په همدې شکل سره
او دغه رقم د سین لام مرکبه البته چې په الف ولاړ وي په همدې شکل سره په اخیر کې د سین یا مرکبه ده دوستانو در دې ځای پورې مو خدای دې وکړي چې سر په خلاص سوی وي که مو چیرې زموږ ویډیو خوښې سوي وي زموږ چینل سبسکرایب کړئ د بیل تڼۍ ووهئ تر څو را روانې ویډیو په اپډیټ شکل تر تاسو پورې در ورسیږي او زموږ د چینل ویډیو ته دوستانو سره شیر کړئ په سوشل سایټو فیسبوک واتساپ ایمو پر دې شیانو باندې شیر کړئ تر څو هغه هم د دغه چینل د ویډیو څخه برخمن سي او خپل د خط مشکلات په ښه توګه حل کړي نور مو وخت نه نیسم السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته